د پکتیا کروندګر غوښتنه کوي چې د دوی د هندواڼو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه وشي. پکتیاوال کروندګر زیاتوي تر پخوا د هندواڼو سږني حاصلات ښه دي، خو دا چې هندواڼو سره هم مهاله د نورو میوو سیزن هم دی، نو پیرودونکي یې لږ دي او دوی ته پکې د تنې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. مشکلات د خامخا راځي لارو کې د غلام خان لاره بنده شوه او د مونږ یو موټر هندواڼه پکې ولاړه 2 شپې غلام خان باډر کې وکړې دغه جنسي بیرته راتاو کړې شارنو باندې مې ورلېږه خلاصۍ په لاره باندې کله چې خلاصۍ لار ته لاړه 2 شپې هلته ودرېده هغسې کله بانو ته رسېده پاکستان ته نو تقریبا 1,70,000 روپۍ مونږ بنام راوباسلو مونږ ترې باقي سولو. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر کې د هندواڼو کار تقریبا نوی دی او پخوا د بازارونو ته هندواڼې له لرې ولایتونو راوړل کېدې، خو کاروباریان وایي خلک اوس مهال د نورو سیمو په پرتله د دې سیمې هندواڼې ډېرې خوښوي. دومره ښه هندواڼه ده چې تېره په کندوز نه هندواڼې وربرولې، زه خپله ډېرور یم او اوس خو چې دی کیدای شي کندوز هندواڼو ته یې موتې ورکړي وي. ډېره ښه هندواڼه ده، ښه خوند لري، ښه رنګ لري. د کرنې په برخه کې په پکتیا او په ټولو سیمو کې پخوا یوه لویه ستونزه د دایمي اوبو نشتون و چې له کبله یې کرنیز فصلونه ضایع کېدل، خو د کرنیزو چارو د ماهرینو په وینا چې اوس د ځمکو د اوبولو لپاره د څاڅکو د سیسټمونو په برابرېدو سره د اوبو په لګېدو کې 90% سپما شوې او تر پخوا کمې لګېږي. د قطري سیستم کومه ښېګڼې چې دي هغه دا دی چې د خاورې د فرسایش یعنې سویل ایریژن چې ورته وایي د هغو مخنیوی هم کوي او د بشري قوه په دې کې ډېر کم استعمالیږي، یعنې یو کس کولی شي تر 50 جرب یا تر 100 جرب ځمکه پورې دوی هم یو کس کولی شي د اوبو ابیاري پرې وکړي یا اریګیشن پرې وکړي او همدارنګه د امراض او د آفاتو د کنټرول د مخنیوي ډېره اسانه په دې طریقه کېږي او بل د حاصلاتو د کیفیت او قیمت له لحاظه دا ډېره مثمره تمامیږي. یاد دې وي انګور، انار، خربوزې، هندواڼې، الوچې، مڼې، زردالو، بادام، زنغوزي، نارنج او مالټه د افغانستان په هغو میوو کې دي چې حاصلات نسبتا ډېر وي. په دې ځای کې تر یوه بریده د نړۍ نورې شنې او تازه میوې هم کرل کېږي چې د هغو پایله هم ښه بلل شوې ده. د هېواد په کچه د نورو تازه میوو په پرتله بیا د پکتیا مڼې ډېرې مشهورې دي.